او لا باز سړی چې کور ته راشي که نه بیا وایي ښځه چېرته تللې ده ښځه د اوباما خواله تللې زه څه خبره پېښه ده تا ته پته نه لګي نو ښځه نه ده ښځه ازر جواب یې ده کتابونه لیکي خو په دې چې کله ته کور ته راشي یو خبره پرې وکړي سمدست جواب درکړي خو لږ سوچ پرې کوه که نه ساده ګوله جواب یې زر درکړو خو دې جواب باندې لږ سوچ وکړه او لا باز سړی چې کور ته راشي که نه بیا وایي ښځه چېرته تللې ده ښځه د اوباما خواله تللې زه څه خبره پېښه ده تا ته پته نه لګي کومه ښځه چې د خاوند د اجازې نه بغیر د کور نه وځي کتابونه لیکي تر هغه وخته پورې پرې لعنت ولېږي چې کور ته راغلي دي د ښځې پر لنډ جنت دا دی بس په کور کې دې اوسېږي دا جنت دی په کور کې دې اوسېږي او د الله حکم او د خاوند حق دا دې ادا کوي بس دا جنت دی الله نبي له یو زنانه راغله ویل د الله نبي انا وافدة النساء الیک زه خو ښځو په جرګه رالېږم ښځه جرګه کولی شي که ښځه جرګه کولی شي د الله نبي له چې عایشه بیبي کوله دا له خولې کړي د یو لوی داستان دی تاریخ لیکلي نو دې ښځې ویل زه په جرګه راغلې مې ویل څه دي راوړي دي ویل دا سړي خو تجارتونه کوي او بیا مالدار جماعتونه جوړوي مدرسې جوړوي زموږ څخه پیسې نشته موږ څوک د الله نبي ورته وایي ابلغي من لقیت من النساء ای ښځې جرګه دې راوړې ده دا زما جواب ښځو له ویسه ښځې راغونډې شوي په انتظار ناستې دي جواب له ویسه وایي څه وله ویسم ان طاعة زوجي واعترافا بحقه يعدل ذلك ښځه دې د خاوند حق زده کړي خاوند حقوق او بیا د خاوند حقونه ادا کوي دا د ښځې لپاره جنت دی